ابل ورځ یو ځای کې ومه سفر کې ومه ماسپښین مونځ ټیم شو ګړی کې چې څنګه ټیم پوره شو ټول را پاسېد باباګان هم را پاسېد ځوانان هم را پاسېد امام یې نه یو طرف ته ګوري او څه شو مولوي صاحب او چېرته دی مولوي صاحب دومره لکه زمونږ د خلکو کې تهذیب نشته دی دومره دا خلک د علماو پویه نه کړه دا جرمه مسل کې د علماو دی چې دا مسله نه بیانوي د انګا او د بنګا قیسې او خوبونه ورته بیانوه او اصلي دین مه بیانوه دا مسله ده چې مقتدیان به د امام انتظار کوي خو امام به د مقتدیانو انتظار نه کوي مقتدیان به تر هغه پورې ناست دي چې څو پورې امام نه دی راغلی چې نه دی راغلی په قلارې ناست چې راغې په خپله به مؤذن اقامت شروع کړي ته به هم پاسېږي زه به هم پاسېږم د اقامت نه مخکې پاسېدل اړو شته دی نه موږ د اقامت نه مخکې پاسېږو امام هم انسان دی ناوخته کېږي به هم پې ضرورت به هم راځي کله کله به چې کوم دی اودس تازه کوي که به ټیم لګېږي خو انسان دی